تازه خبر جنرال سمیع سادات په سختو الفاظو د طالبانو د نابودولو ژمنه وکړل. وایي په 14 ساعته کې ټول 14,000 طالبان خلاصوم. دا چې سمیع سادات نورې کومې توندې خبرې کړي او طالبانو ته کوم پیغام پرې ایښی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سمیع سادات په توندو ټکو د طالبانو د نابودولو ژمنه وکړه. د افغانستان د پرځول سوي جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قماندان او د طالبانو پر وړاندې د څو مشهورو جګړو رهبري کوونکي جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو خلاف توندې څرګندونې او د هغوی د نابودولو ژمنه کړې ده. جنرال سمیع سادات په یو تازه پیغام کې افغانیت، اسلامیت او ملي ارزښتونه خپلې لومړۍ کرښې ګڼلي او پنجاب یې د افغانستان په اشغال تورن کړی. جنرال سمیع سادات زیاتوي، ما له خپل رب او خپل افغانیت سره دا ژمنه کړې چې د پنجاب اجورو په غلامانو مې د افغانستان ښارونه ډک نه کړل او غوښو یې بوی ونه کړ، زه به بیا پښتون نه یم نه افغان. نوموړي ته په منسوب دغه پیغام کې زیاته سوې، موږ چې خاموش یو د دې خاموشي زور به یوه ورځ ووینئ. ټول 14,000 طالبان دي، په 14 ساعتونو کې کار خلاصوم. سمیع سادات په دغه پیغام کې له خلکو غوښتي چې د طالبانو خلاف جګړه کې ورسره ودرېږي او د ملي بیرغ د بیرته هسکولو په غذا کې دي شامل سي. سمیع سادات مخکې ادعا کړې وه چې د جمهوري نظام د له منځه وړل سوي دفاعي او امنیتي ځواکونو ډیرو سرتیرو سره په اړیکه کې دی او ژر به یې په مټ د طالبانو خلاف جګړه کې منظم کړي. نوموړي دغه ژمنه څو میاشتې مخکې کړې وه او ویلې وه چې په دې برخه کې به یې له کوچني اختر وروسته مبارزه پیل سي. له هغو ژمنو تر اوسه په عملي ډول د نوموړي د فعالیتونو په اړه څه نه دي ویل سوي. طالبانو مخکې د جنرال سمیع سادات په غبرګون کې ویلي وو چې هغه یو تښتېدلی جنرال دی او خبرې یې د باور وړ نه دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د سمیع سادات د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.